رب العالمین دومره رحم والا دی چې موږ تاسو ګناهونه هم کړي دي خو چې موږ تاسو نیک اعمال کو توبه وباسو په خپل ګناهونو باندې رب العالمین په ډیر زیات خوشاليږي په توبه باندې په توبه الله رب العالمین دومره خوشاليږي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ذکر کوي و یو انسان په صحرا کې روان دی د عربو په سخت ګرمۍ او په صحرا کې روان دی او د سره اس دی او په هغه اس باندې د په دې سورلۍ باندې د خوراک او سکاک دی او دا دنه و تختی دا سورلۍ و تختی دا مظلم پاتې شو بل سشتنه صحرا د دشته ده گاډي ماډي نشته او ګرمي د تکلیف او دی وګي او تګیم دی نو خوراک سکاک هم سورلۍ سره لاړ کای باندې تړلې وای دا انسان د ژوند نه امید شي چې مرګ خوراغو صحرا د انسانان نشته خوراک سکاک نشته اسې مرمه نو دی لاړ شي وګوري چې یو ونه د هغې د سوري د لاندې پریوځي نور د بلډ پریشر ختمي د بدن کې حرکت ختمي د خوځېدو نه د خپل ژوند نه دی نور نه امید شي چې بس اسې مرګ راغو هېڅوک نشته چې چا نه لږ خوراک واخلم لږ اوبه یو څاڅکی مې د مرۍ ته لاړ شي مرۍ مې وچه شوې ده چې دا تنده مې لږه ماته شي و دی بس اسې مرګ راغو دی چې سملی په دې انتظار چې زمانه د اعصاب په قلاره وځي دی کې چې لږ ساعت بعد ګوري هغه سورلۍ د ده خواته سیده راشي او خواته ورته ودرېږي دی سر خواته څنګه چلو خوشحالېږي که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دی دومره خوشحاله شي دویم ژوند میلاو شو که نه چې یو دم راپاسي او د هغه سورلۍ واګې راونیسي او د ډېرې خوشحالۍ نه ژبه خطا شي او دی وایي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله ته زما بنده او زه دې رب یم والعیاذ بالله حدیث خو ویل نو پکار کنه الټه خبره وکړه دا ډېر خوشحالي نه تاسو تجربه وکړئ کله کله ډېرې خوشحالۍ نه او کله ډېر غم د لاسه د سړي نه خبرې ګډې وډې کېږي غم وخت هم داسې په سړي کېږي دا چل او ډېرې خوشحالۍ وخت هم داسې کېږي نو نبی علیه السلام پخپله فرمایي وایي اخطأ من شدة الفرح سړی خوشحاله شو د سړی خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه د ډېرې خوشحالۍ د لاسه خطا شو او دې کې علما لیکي دې حدیث کې فایده چې کله د خطا تستا خپل خبرو ته فکر نو او د خطای نه ستاره خلینه یو لفظ راووتو نو په دې باندې ته ګناهګار نه ځکه چې ستا اراده شامل نه و چې موږ روزانه خبرې چې کوو زموږ خلینه د خطا ټکی روزي تقریر کې بلکې کله کله موږ وایو دا سیم کله شوی دي چې عالم به جنت وي جنت په جهنم وي جهنم وي ای په جنت وي یو صحابي نو باخلي ای په بل یاد تا ته پته چې واقع خو مثلا د ابوبکر صدیق شروع کړي یو دم په کوي عمر فاروق رضی الله عنه ورته بیا داسي ویل داسې چرته محسوس کړي کنه خو اوریدونکو ته پته لګي چې مولوی صاحب خپل خبرې ته فکر نشو اصل کې دا یاد او خدا بل یاد دا چې ډیر کرته کی کله کله انسان باندې داسیم کیږي خاغه ته ذهن کې پته چې دا آیت فلانی صورت کې دی خو ذهن یو دم تادی کی یا د خطبه دوران یا تادی یو دم بل صورت یاد کوي دا آیت فلانی صورت کې دی حالانکه روس ته پته ولګي دا پای کې نه دی یا خپل خبره واوري دا خطای لسانی دی ته دا معاف الحمدلله دی امت الله خطا معاف کړي الغرض دا انسان چې څنګه خوشاله شو وی الله رب العالمین د بنده په توبه د دین زیات خوشاله